ډېره خوندوره ده. د جلبیو کال دی تقریبا. چمنیان ښه خوند کوي. نو تېر کال به موږ په دا مابینځ کې کښېنستلو که ستاسې په یاد وي. دوبۍ مخ ته مې څوک نشته. نن اوله ورځ ده بیخي به څوک نه وي. ښایسته چمنی دی او ډېر ښایسته پراخ ماشاءالله ښایسته کور دی. مره السلام علیکم. تر هر څه له مخه مو روژه مبارک. الله پاک دې موږ ستاسو د ټولو روژې راڅه قبولې کړي نیسي خو نو اولنۍ روژه ده، اولنۍ مازدیګر دی د روژې. نو راوتلی یم د باندې. راځئ نو ګرځو چې څه کیسه ده په د اوله روژه باندې. هوا هم ډېره خوندوره ده. یخ هوا ده. روژې اوله ورځ د هرې خوا ته چې هر شی ووینې د خوراک هغه ښه خوند کوي نه دی. که پکوړې وینې که جلبۍ وینې هر شی ښه خوند کوي. د هغه دي سمبوسې نو داسې به واوړمه د دوو میینو مینو خوا ته چې هغې خوا ته څه خبرې دي. لکه دا د خوراک شیان اکثریت هغې خوا ته هم ډېرې او پر اوله په واره باندې مې راواوښتلمه. کال نو د جلبیو کال دی تقریبا. لوواله کې مې چای نسته. د جلبیو کال مې ځکه وویله چې یخ دی، اکثره جلبۍ ښه خوند کوي په یخ کې. پر دې مارکېټ به بیروبار ډېرې ځکه خلک شی مې راخلي د کور لپاره. ذکرا روژه څنګه ده؟ تا روژه وه نن؟ ولې دې نه نیوله؟ او دا ګړۍ نیسي بېرته یې دغه کوي. دا رقم روژه نه ده. بېرته مې ماته کړه. نو چې په دا رسټورانټو به په د اولو شپو کې خاص شی نه وي. په آخري شپو کې بیا په رسټورانټو هم بیروبار ډېر شي. اوس مې بېرته ماته کړه. ښه اوس دې بېرته ماته کړه. یې وار دې نیولې وه؟ ښه پیشلمی مې وکړ. پیشلمی دې وکړئ؟ دا ښه دې وکړو. په چمنیان ښه خوند کوي. نو تېر کال به موږ په دا مابینځ کې کښېنستلو که ستاسې په یاد وي. نو ښایسته خوند کوي. یو ګړی چې سړی کښېني د سړي ښه طبیعت برابرېږي. په پښو باندې که په موټر کې؟ په پښو به وغورځي. ښه نو چې سړی اوس د غره ته ختلی وای په دا تش نس باندې په دا مازدیګر کې د باندې خو به روژه مات نه کوې ذکره؟ باندې روژه ماتونه به نو له خیره سره بیا په اخري کې ګورو. اوس نو بیخي اول سر دی. نو بیا به د دې شلم هاخوا ته بیا خبرې کوو چې د باندې روژه ماتونه کوو څه کوو. نفسي ته راورسېدمه تقریبا د خوراک مرکز ته. دا سټور لا ښه راته وایسېدی په دا روژه مات پر ټیم باندې. نو تقریبا راورسېدلمه مایانو په وارې ته. خبره داسې ده روژه چې هر رقم اسانه وي الحمدلله ډېره اسانه ده، خو چې هر رقم اسانه یو رقم تاثیر لري. د سړي دا سر ګنګ سي. صورت باندې ښه روژه ده تر اوسه پورې، اوله روژه ده او یخه روژه ده نه دی. نو یخه روژه دونه نه غمیږي. تقریبا یو 18 کاله مخکې زما په یاد یو رقم ګرمۍ به وې چې بس هغه روژې تېرې شوې، دا خو بیخي تېرېږي. د هغه دی راورسېدلمه مایانو په وارې ته. دغسې به ولاړ سو. پخوا به دا وخت مایان په فواره باندې څه شیان میان به ولو. نو اوس پیلن نسته چې روژه مات وشي د خیره سره خوراکونو مرکونو دا شیان شروع کېږي. ناش ورته وګورئ. بابا دا خو څه شي ده؟
خوا به پر دې ساحه باندې یو رقم شیانو دا وخت پکوړې مکوړې کباب وریجې هر څه به ول اوس یې تازه سره آماده کوي روژه مات دوبۍ مخ ته مې څوک نشته سمبوسې ته دې اواوس وذکره در رابینې سمه سمبوسه هغه ده هېڅوک هم نشته د رسټورانټ مخ ته نن اوله ورځ ده بیخي به څوک نه وي راواوښتلم دغه ساحې ته ډېر یو ښایسته کور جوړ سوی دی داسې ورته وګورئ ډېر ښایسته چمنی دی او ډېر ښایسته پراخ ماشاءالله ښایسته کور دی داسې ورته وګورئ نو دې خواته یو ښه مسجد هم ورسره دی نو زه هم راغلمه دې کوڅو خواته نو ما ویل چې دا روژه تېره شي نه دی نو لمر به م ویني داسې پر اخري درجه ولاړ دی بالا نو نه پوهېږم چې زه چې له کوره راوتلم په هغه وخت کې 50 دقیقې وخت پاته و روژه ماته نو چې اوس به څونه پاتې دغه دی لمره دا مسجد چې جوړ شي ډېر خوندور ښایسته مسجد به وي ځوان او ښایسته ډیزاین کور دی دا ټوله ډېره ښایسته ساحه ده ورځ له مخه هم زه پر دې خوا تېر شوم شیبوی مبوی هم کرلي دي دا داسې شوقي خلک دي چې د ګلانو او د دې شیانو شوقیان دي ورځ په ورځ دا کوڅې موڅې داسې د پسرلي چم کوي تم کار شروع دی وینې هم ښایسته جومات دی وینې د لو ولې غاړه ده د لمر دونه ښایسته معلومیږي ارمان چې لو وله کې مو اوبه وای نو بیا به یې خوند کړی وای یعنې داسې خالي ده اوس نو بس خاص زموږ سترګې په لمر کې چې لمر څه وخت لویږي د هغه د یا شوقي څه رقم سپیان دي نه پوهېږم دا شوقي و خوند یې درکوي ذکره د سپیانو نو نه پوهېږم چې دا ډېر شوقي سپیان و لکه هسې دغسې کوڅه ډبه وله نو موږ خو د سپیانو شوقیان نه یو راواوښتلو باغ ساحې ته نو خوا به موږ باغ ته هم راتللو په روژه کې مازدیګر کله کله او روژه مات مو څو وارې په دغو ساحو کې کړی دی که ستاسې په یاد نو مخته هم هلته یو ځای دی هلته هم موږ درېږو دلته هم درېدلو خواته د هوا داسې سوله لکه لمر چې ولوېدی لمر لوېدلی لا نه دی خو دې خواته پټ سو نو بالا چې موږ هم ځان رسوو کور ته له خیره سره اذان را باندې کېږي دې مې شی غواړي نو د خوراک شی د سره ستا ذکر هسې ور واچه یو شی خو به دې ورته راوړی نو ته وګوره دغه یو څنګه ښه ښایسته سپی دی دغه وینې زموږ پیشې ته سوی دی اله پښه یې خوږ ده موټر ولی دی وینې اوس نو زما له حسابه خو چې ساعت مې وکتی 3 دقیقې پاته دي نو تر څو چې موږ کور ته ځان رسوو بالا نو اذان کېږي نو بیا مو هم په دای پای کې یو وارې بیا روژه مبارک بس الله پاک دې وکړي چې زموږ تاسو ټولو روژه او عبادتونه قبول شي نو بیا به سبا خبرې کوو تر سبا ښه وخت د الله په امان